تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار د وخت تلویزیون درنوونکو سلامونه ستړي مشه په دې هیله چې روغ او جوړ وای زه محمد ارشاد ابراهیمی ام او نن راغلی په کابل کې د ناشناویانو انسټیټیوټ ته دا په دې انسټیټیوټ کې په کوم ډول سره تدریس کیږي د دې په اړه به تاسو ته معلومات درکړو په دې هیله چې تر پایه سره پاتې شئ الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان قلم کا چلیږي وچیږي اخر درنو لیدونکو خوشبختانه چې د تخنیکي مسلکي زده کړې د ادارې لخوا ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده اوس دلته هم د دغه انسټیټیوټ یو مسؤل راسره دی له ده څخه به یې واورو چې په دې انسټیټیوټ کې دغه زده کوونکو ته په کومو برخو کې زده کړه ورکول کیږي تشکر اگر در نخست خودت معرفی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون واک. اسم من عبدالاحمد حمیدی، یک تن از مسئولین انستیتوت مسلکی ناشنوایان کابل می باشم. مدت 15 سال است که در این انستیتوت افای وظیفه میکنم و مصدر خدمت برای افراد ناشنوای جامعه خود می باشم. این انستیتوت چی وقت تأسیس شده و چقدر شاگرد دارین شما؟ این انستیتوت در سال 1370 تأسیس شده که قبلا به نام مؤسسه بهزیستی خانواده فعالیت میکرد و در سال 1390 مربوط اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی قرار گرفت و تعداد 4.5 شاگرد در دو تایم مصروف تدریس می باشند. تشکر. و شما تا حالا چقدر شاگرد فارغ دادین؟ در حدود 12 دوره شاگردان را که از فارغ دادیم که الحمدلله دانستن که تعداد زیادشان در پانتون تعلیم و تربیت شامل شوند و از اونجا با درجه لیسانس فارغ شوند و همچنان در پانتون کابل 2 دوره از فارغین ما شامل شدند که در اونجا بخش در پنزه هنرها شامل شدند و از اونجا به شکل مسلکی فارغ شدند. اگر درباره سهولت‌های انستیتوت برام بگویید. این انستیتوت مسلکی ناشنوایان کابل قراره که شما حضور داشتیم و دیدین. این انستیتوت که از مرجع دولتی می باشه، مرجع شخصی نیست که از شاگردای ما که از فیس تقاضا بکنن و یا در بخش ترانسپورت که از اینا فیس بگیرن. شکر خدا استادای با تجربه که از داریم که در بخش زبان اشاره، در بخش هنر که براشون تدریس میشه استادان بسیار با تجربه مسلکی داریم و همچنان در بخش ترانسپورت که الحمدلله شکر خدا از طرف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بر از اینا مهیا شده که در قسمت انتقال شاگردان ما کدام مشکل برشان پیش نباید. بخش ترانسپورت هم که داریم و همچنان در بخش نقاشی و بخش طراحی گرافیک برشان معذر خدمت هستیم برشان از تدریس میشه. هم الزام پر محنت دیوزوان هم الزام پر محنت دیوزوان تخنیک او مسلک دی زینات دیوزوان زحمت پر اختیار دی عزت دیوزوان
تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان. تمام اطفالی که در این نهاد یا در این مرکز تدریس همیشه صورت میگیرن اینا دارای اختلال شنوایی هستند، یعنی شنواییشان کمتر است و یک تعداد از اینها که شنوایی دارن و به شکل لبخوانی و گفتارخوانی همراهشان صورت میگیرن. البته میتودها و روش هایی که ما پیش خود داریم و آموختیم بر از اینا انتقال میدیم. در جریان درس که در این صنف یک دو سه شاگرد ما یک اندازه شنوایی داره و تعداد زیادترشان ناشنوا هستند و اینا هم از اشاره که کمی فرهنگ زبان اشاره است که 3 جلد کتاب فرهنگ است که توسط از ما تدریس میکنیم و همچنان با متدهای لبخوانی و گفتارخوانی که یک تعداد شاگردای ما یک مقدار درس از طریق لبخوانی از پیش ما میگیره و یک تعداد زیاد از طریق اشاره تدریس صورت میگیره و بر هر کلماتی که در مفردات کتاب ها هست و عناوینی که هست بر از این اشاره موجود است و اون کلماتی که اشاره نباشه ما مفهوم برشان را میکنیم که البته شکل شیوه تدریس برای اینا قسمی است که با افراد عادی متفاوت است، چون که برای اینا نیاز است که بیشتر و بیشتر برای اینا افهام و تفهیم صورت بگیره تا ذهنشین از اینا شود. ودان دی ودان امارات تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان تخنیک و مسلک د زینت د یوزوان. این شاگردها خصوصا ناشنوان در بخش آموزش حرفه یک مهارت خاص دارن که با شما میتونین به صنف‌های بعدی برین، نقاشی که یا کار میکنن یا در بخش رشته کامپیوتر ساینس و همچنین یک تعداد زیادی در بازار کار است، مثلا موبایل سازی، خیاطی، فلزکاری و موبایل سازی و بعضی حرفهای دیگر یا بسیار به شکل بهتر و خوبترش میآموزن و از او استفاده میکنن که میتونن هم مصدر خدمت به خودشان هم به جامعه هم برای فامیلشان شود. قلم کا چلیگی وچیگی آخیر کاغذ هم زڑیگی سریگی آخیر هغا چې د بیا تیاری کوي بیا یو ځوان دی روان دی رسیږي آخر میوای چې ورو دغه شاګردان د ناورېدو ستونزه لري، خبرې هم نشي کولی، اورېدلی هم نشي. د دې لپاره د تدریس کول ستونزمنه خبر ده، ځکه دوی له عمومي زده کړو سره توپیر لري. د دې د هر کلمې یا لغات لپاره ځانګړې اشاره ده چې هغه باید وکارول شي په صحیح ډول او د سینې په چوکاټ کې له دغه ځایه بیا تر دغه چوکاټ کې باید چارپیر کې دې باید اشاره وشي. لکه زه د تاسو دپاره یوه نمونه یې کومه، لکه الله جل جلاله، الله جل جلاله یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که چېرته زه د دغه خواته یا دغه خواته یا لاندې یا د هغه نه ډېره لوړه وکړم د دې لپاره بیا مفهوم نه ورکوي. یعنې دا باید کله د سینې په دغه د سینې په قالب کې دغه ګرامر همدغه هغه دی، له دې څخه بهر نه وي، له دې څخه باید بهر نه وي، په همدې داخل چوکاټ کې وي. که چېرته له دې څخه بهر وي بیا دوی نشي کولی بیا مفهوم نشي اخیستی د دې نه. ډېر ښه. دا چې ته دوی دپاره تدریس کوې، دوی ته څه احساس کوي مثال د هغه د هېواد هغه وګړو سره چې دوی نشي کولی چې واورېدي یا ستونزې لري، ستا احساس به څه وي چې ته دوی ته تدریس کوې؟ زه د لوی خدای جل ډېر شکر ادا کوم چې ما ته دا توانایي راکړې زه د هغه خلکو سره چې هغه د جامعې ډېر مظلوم قشر دی، هغه د نه اورېدلو او نه خبرو کولو ستونزې لري، د هغې دپاره تقریبا شپږ اووه کاله کېږي د تدریس مسؤلیت په غاړه لرم او د خدای جل ډېر شکر ګزارم چې دی دپاره خدمت جوګه ګرځېدلی.
دوی داسې کومې نورې ځانګړتیاوې لري؟ بله، دوی ډېرې ښې ځانګړتیاوې لري. هغه د رسامۍ، ګرافیک او حرفې په برخه کې ډېر ښه مهارتونه لري چې موږ عملا انشاءالله تاسو د موږ انسټیټیوټ یوې بلې برخې ته لاړ شئ، هلته به وګورئ چې دوی د نقاشۍ په برخه کې څومره ښه وړتیا لري. که د دې انسټیټیوټ په اړه راته ووایې، دا له څوم صنف څخه شروع کېږي او د دوی د تحصیل د پای یعنی چې دوی فارغېږي دا تر کومه ځای پورې ده؟ بله، په داخل افغانستان کې د کابل تعلیم تربیه پوهنتون کې د دې لپاره د لوړو زده کړو هغه شته او د کابل پوهنتون کې د هنر حاجبه پوهنځي کې د دې لپاره هم د لوړو زده کړو زمینه برابره شته چې عملا موږ څلور یا پنځه تنه استادان همدلته لرو چې هغه د کابل د تعلیم تربیه څخه فارغ د نقاشۍ، ګرافیک او عمومي هغه تعلیم تربیه د بخش یعنی بدون د ګرافیک تعلیم تربیه بخش نور بخشونه نشي کار وکړي؟ دا ځانګړي بخشونه شته. د یو عمومي اختصاصي ډپارتمنټ دی لري په تعلیم تربیه هغه کې، په نورو بخشو کې نه لري، مثلا که په ریاضي یا په کیمیا یا په فیزیک یا په حقوق یا داسې هغه کې نه لري. مننه. تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان قلم کا چلی. شاگردان ما در اینجا تشریح دارن و میدان بازی دارن که در زمان تفریحشان و در ساعت ورزشیشان از این زمین کس استفاده میکنن که دارای دو زمین ورزشی میباشه که یکی در بخش بسکتبال میباشه و یکی هم در بخش فوتبال میباشه و همچنان بخش پارک‌های تفریحی میباشه که بر صنیف ابتدای ما که گاز است و هندلچو است و یخمالک و متوازن که از میتونن از استفاده بکنن و اینستیتوت ما که از یک اینستیتوت مسلکی میباشه که زمانی که شاگرد ما از این اینستیتوت فارغ التحصیل میشه میتونن که در بازار کار به گونه آزادانه بر خود اشغال وظیفه بکنن و همچنان شو ارباطه فامیل خود رد بکنن. و اینستیتوت مسلکی ناشنوایان کابل که یک مرجع دولتی می باشه که بدون کدام اخذ فیس از شاگردان ما یا از والدینشان تقاضا بکنن، نظر خدمت برشان هستند و ترانسپورتیشن که از طرف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی برشان مد نظر گرفته شده در اون قسمت هم میتونن که از این استفاده بکنن در قسمت انتقالشان. زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان تخنیک او مسلک دی ارکان د ژوندون ممکن وی ژوندون پر امکان د ژوندون داخل دی په دین کې ضرور دی ضرور تمکین پر اسکان دی درنو لیدونکو لکه څنګه مو چې ولیدل د دغه انسټیټیوټ د بېلابېلو برخو په اړه مو درته معلومات درکړل په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي تر بیا مو په لویه بخښونکې راسپارم هر چیرې چې یاستئ خوښ خوشحاله او اباد اوسئ.